السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمونږ د مفید طالبین سبق د ځای پورې را رسیدلو. صحة الجسم في قلة الطعام وصحة الروح في اجتناب الآثام. د جسم صحت هغه په کم خوراک کې دی او د روح صحت هغه د ګناهونو نه پېښته. بیا دین ورستو صاحب کتاب لیکلی دی خیر المعروف ما لم يتقدمه مطل ولم يتبعه من. لټولو نه بهتره نیکی هغه داده چې دا غینه مخ کې ټال مټول نه ټال مټول اخوا دی خوا ته ویل کیږي. مثلا یو سړی دی هغه بل چا سره نیکی کوي احسان کوي او کله ورته یو ورځ کوي او کله ورته بل ورځ کوي، نو دا بهتر نیکی نه ده. بهتر نیکی ده چې څوک ته خبر نشي او بل مؤمن مسلمان سره وکړي شي. یا یو سړی دی بل انسان له قرض ورکوي یا نور څه ښېګړه ورسره کوي، نو چې کله یو ورځ ورته وښیي هغه راشي نو ورته بله ورځ راشه بیا بله ورځ راشه، نو دې ته ویل کېږي ټال مټول، ډوک ډوک چې ورته پښتو کې ویل کېږي. نو خیر المعروف بهتره نیکی او بهتر خکار هغه دی مالم یتقدمه مطل چې دا غینه مخ کې ټال مټول نه اخوا دی خوا نه، ولم يتبعه من او نه دا غینه ورستو به احسان زباتل بي. او قران کې الله رب العالمین فرمایي چې کوم انسان صدقه ورکي او بیا د دین ورستو احسان زباتل یا تکلیف ورکول، نو د دې سره مثال داسې لکه دوله چې په کاڼي باندې پریوځي هغه باندې باران وشي هغه دوله صفا شي. وی کله چې یو سړی صدقه ورکړي خو دیو پسې وروسته احسان وزباتي، نو دا شولګه په کاڼي چې باران وشي هغه دوله تلاړه، نو دې سړي نه داسې اجر ختم شي. او قران کې الله منع کوي شي یا خلکو چا چې ایمان راوړي دي کله چې تاسو مال صدقه کوئ نو دا غینه وروسته بیا احسان باطل او تکلیف چاله مو ورکوي. نو خیر المعروف بهتر صدقه بهتر خکار ما لم يتقدمه مطل چې دا غینه مخ کې اخوا دی خوا کول نه، ولا يتبعه من او نه دا غینه ورستو بیا احسان باطل چې ګوره دا احسان مې سره کو په پلان کې دی کې زما په کار راځي او چرته په کار را نشي تاسو ته احسان تاسو ته نخ کاری د چانی کې درته نخ کاری داسې قسم خبرې کوي. بیا نه دین اورسو صاحب کتاب ډېر یو خسته خبره کړې ده چې لا تکن تد هغه خلکو نه مکیږي مما يلعنو ابلیس فی العلانیه، دا هغه چانه سوچ په ښکارا باندې په ابلیس باندې لعنت وي ويواليه فی السر او په پټه کې دا سره ملګرتیا کوي. مراد دینه منافق انسان دی چې هیڅ کله د منافق سړی سره ملګرتیا مکوا دا سره دوستی مکوا. یو وجه دا چې کله تاسو رقم خبرې کوي نو دا بیا بل چاته کوي. دویم دا چې یو انسان د بل چا خبرې خامخاته ته کوي نو ستا خبرې به بیا بل چاته کوي. ته دا مو چې ستا رازونه به رازونه پاتې شي چې غدا بل چا رازونه ته ویلی شي نو ستا رازونه ولې بل چاته نشي ویلی. یو خدا وجه هم ده. او بل دا چې د منافق سړی سره چې څومره یو سړی نږدې دومره په خساره او په نقصان کې وي. نو دلته وایي چې لا تکن مما يلعن ابلیس فی العلانیه، ته دا هغه چا ملګرتیا هیڅ کله مه کوه څوک چې په ښکاره باندې په ابلیس باندې لعنت وي، په شیطان باندې لعنت وي. ویوالیه فی السر، او چې کله ځان نشي بیا د شیطان سره ملګرتیا کوي د شیطان کارونه کوي، نو داسې انسان نو ځان وساته. بیا دین اورسو صاحب کتاب لیکلی دی من تزیا بغیر ما هو فيه، کوم انسان چې ځان مزین کو. تزیا معنی ده د یو قوم لباس اچول. د دې مطلب بدای چې یو انسان کې یو صفت موجود نه دی او د خپل ځان صفت بیانې چې ما کې دا کار دی ما کې دا کار دی. نو فضح الامتحان ما يدعي، امتحان به واضحه کی یا غسیز د کم چې دی دعوه کوي. یو سړی ډېر دعوی کوي چې زه دا کار کولای شم دا کار کولای شم، او چې کله امتحان راشي نو بیا به پته لګي
هغه خلک پښتو کې خبره کوي یو سړی وي چې ماشل غزه ټوپ وایي بل ورته چې دا غز او دا میدان اوس وسافته لګي ته څومره ټوپ یو انسان چې څومره د یو سیس دعوه کوي او کار پکې موجود نه نو په امتحان کې بیا د پته لګي چې دا سړی څومره وبو کې من تزیا بغیر ما هو فيه کوم انسان چې خپل ځان ښکارا کو په داسې یو سیس باندې چې هغه کې موجود نه دی داسې یو صفت خلکو توخو چې هغه په دې کې موجود نه دی نو فضح الامتحان ما يدعيه امتحان بواضح کې دلره د کوم یو سیس چې دی دعوه کوي بیا دین اورستو صاحب کتاب بل یو خبره کړې ده چې جلبت القلوب على حب من احسن اليها جلبت القلوب یعنی راجمع کیږي زړونه مایل کیږي د هغه انسان محبت ته من احسن الیها چې د انسان سره احسان کو نیکی ور سره وکړي وبغض من اساء الیها او دا زړونه راجمع کیږي په بغض باندې من اساء الیها چې د انسان سره زیاتی وکړو ګناه ور سره وکړه یا یې څه تکلیف ولا ورکړ نو دې دا خبره معلومیږي چې کله یو انسان د بل انسان سره نیکی کوي احسان کوي نو دغه انسان سره د انسان محبت پیدا کیږي لکه د دې کتاب په شروع سبقونو کې مونږ ویلو چې الانسان عبد الاحسان انسان دا بنده د احسان مطلب دا چې کله د انسان سره څومره خلک ډیره نیکی کوي دا سړي سره مینه محبت هم سیوا کیږي دا سره په مجالسو کې ډیر کینی او داغه بدیم اوریدل په خپل جبه باندې په خپل وګونو باندې اوریدل نه غواړي او نه داغه بدی په خپل جبه باندې بیان نو جلبت القلوب راجم کړی شوی دي داسونه على حب من احسن الیها دا کس په محبت باندې کوم انسان چې د انسان سره خېګړه کړي وبغض من اساء الیها او کوم انسان چې د بل انسان سره زیاتیو کې خامخا په ځمکه ور سره بغض پیدا کیږي